بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، نن منګه د تربیت اولاد بارکه یو اهمه تجربه د عربو ذکر کو. مروج الذهب فی اخبار من ذهب د مسعودی کتاب دی او داغه صفحه 226 جلد سلورم کې یو خبر لیکل ده چې د عربو د زنانو د قانونو چې کله به ماشوم جړل نو دوی به هغه ماشوم او د کېدو ته نه پرېښوده او به چې دې کله جاړي او په جړا کې دی ودشي نو دا خفګان او غم چې د څه د وجې دی جاړي دا د دې رګونو ته نه نوځي او په دې رګونو کې سرایت کوي نو دې چې دی نو دا خفګان وخت کې او د کېدل د سره غم مرګري کېږي بیا او دوی به هغه سره لوبې ټوکې او څه طریقه به داسې اختیاروله چې دې د جړا نه په قلار شي خاندي خوشحالیږي او بیا دې اوده شي نو دې خندا خوشحالۍ سره اوده کېدو کې د زړه ته چې دی نو او رګونو ته خوشحالي سرایه کوي نو دوی به دا کوشش کوو چې د بچي نشو نو ما دا په خوشحالۍ سره وشي او د غم نه دې محفوظ شي. دغه یو قیمتي خبره ده چې مونږ تاسو د بچو داس تربیت کو چې دا د جړا نه او د خفګان نه مونږ اوساتو خصوصا د کېدو وخت کې. دا کتابونه دا وای سړی باندې بوج می خفمی او چې د کور کې د کور افراد ته دا نشو کوي چې زه خفم ځکه چې بعضې چهره داسي چې هغه د غذاتی خفګان نه بلکې هغه سره ماحول خفه کیږي. یو ځل خالد ابن ولید یو خطرناک جنگ او یو موقع کې روانو مسکی کېده او مسکراهټ چړاو نو چا ورته وی چې تیاریږي نه ناغه ورته وی چې زه ما سره فکر خامخا دی خو زه په مخ باندې داغه آثار نه ښکاره کوم ځکه زما دا مخ چې دی نو دا د یو کس مخ نه دی دا د دغون لښکر مخ دی نو که زما په مخ باندې د فکر او د غم آثار ښکاره شي نو دا ټول لښکر به کبي د خاطر او خفه شي. د دې وجې نه زه دا اگر چې محسوسوم چې دا وخت یا دا ځای د خطرې دی خو دا زه په مخ باندې نه ښکارم. بهرحال دا خوشحالي دا او دا نفسیاتی چې کوم دی نو سرور دا د نعمتونو نه دی. د حدیث شریف مفهوم دی چې دا طیب النعیم دا یعنی نفس طیب النفس دا د نعمتونو د الله تعالی نه دی چې انسان مسرور او خوشاله ځکه چې خفا زړه هغه کارونه نشي کولی او خفا زړه چې دی نو اکثر ناکامي او خفګان سره عقل متاثر کیږي. د دې وجه نه کوشش ته ابتدا نه پکار دی اولاد د غم د فضا نه بهر ساتل پکار دی. رب ذوالجلال دې مو ټول د غم نه د پریشانۍ نه په امان کې سره د بچو سره د ماحول نه. آمین ثم آمین.